دوی د اسلام چې ده دا محدود کړ کنه، یا دا جهاد چې ده دا یې محدود کړ. اما ملا صاحب هیبت الله دغه حکم د خدای پاک راواخیستو، تر د خپلو بډرو یې محدود کړو کنه، د افغانستان تر بډرو پورې یا سرحداتو پورې محدود کړ. او ملا هیبت الله خو تاسو ته معلومیږي چې یو څه وخت مخکې په روسه کالي ویل چې له افغانستانه د باندې جهاد نسته. نو ډېر ما ته خپله ډېر قانع کوونکی دی د جهاد. خلاصه محترم په دې هکله باندې تاسو څه وایاست؟ او په دې باندې خو انجینر صاحب مخکې مو بحث وکړ چې د داعش استدلال په دوی باندې د دودیزې فقه په بنیاد قوي دی. دوی به یا فقه بدلوي او یا به هغه د داعش ورژن ته تنږدي. ځکه په د جهاد احکام چې دي په فقه اول خو دا خبره د داعشیانو صحیح خبره ده دوی په نسبت باندې چې دا دین خو لکه هر حکم د دې چې د یونیورسل ده، نړیوال ده. هغه شیخ عبدالسمیع د دوی خپل استاد ده، د دوی د کمیسیون غړی و. هغه یو ورځ په یو ویډیو کې وایي هغه شاګردان یې پوښتنه ځینې کوي، وایي په پاکستان کې جهاد څنګه ده؟ نو دی ورته خاندي، وایي دا پوښتنه له ما مه کوئ، قاعده وایي زده کوئ، ای په خپله تطبیقوئ. قاعده دا ده چې په پاکستان کې لمونځ، په افغانستان کې لمونځ، په چین کې لمونځ فرض عین ده او عین په عین شخص پورې مربوط ده او په هر چېرته عین ده. داسې نه ده چې په دې ځای کې ده او په هغه ځای کې نه ده او په بل ځای کې ده او په بل ځای کې نه ده. خو دین خو د ټول انسانیت د ټولې نړۍ لپاره راغلی. نو لکه څنګه چې لمونځ دلته هم فرض ده، هلته هم فرض ده، هلته هم فرض ده، جهاد هم دلته هم فرض ده، هلته دین احکام چې دي هغه په بارډرونو کې ته خبره نه رابندېږي چې ته د هغه هم چې بارډر انګریز ورته راکش کړی اوس خو د ډیورنډ کرښه خو کوم خلیفه یا کوم امیرالمؤمنین نه ده کش کړې، دا خو یو انګریز کش کړې ده. اوس ته د خدای دین رااخلې د انګریز په کرښه کې راایساروې او بیا احکام په هغه کرښه پورې مربوط کړي. اوس د دوی امیر خان متقي په پاکستان کې مصاحبه کوله، پاکستان کې وویل وایي موسیقي په یویټي خیبر کې پروا نه لري. نو دا خو که د لریشخنده ویلي دا خبره کفر ده کوي، ځکه تاسو خو په دې باور یاست موسیقي حرامه ده. نو چې ورې حرامه وي نو ستا په نسبت باندې نو بیا حرام کار ته په ټوکه حلال ویل هم ناروا کار ده، یعنې د کفر مفدي کار ده. هدف مې دا شی دی. په هر صورت د داعشانو خبره په دې کې پیلوړه ده. البته موږ نه، زه له خپل نظر نه وایم، زه د هغې چا له نظره وایم چې هغه فکر کوي چې فقه لکه څنګه چې دا هغسې باید عملي شي. موږ خو وایو چې د اجتماعي احوالو فقه، سیاسي فقه دا باید ټوله نوي شي، په دې باندې له سره باید کتنه وشي. ځکه په هغه وخت کې چې دا فقه لیکل سوې ده د مسلمانانو د هغه په نړۍ باندې هغه آرډر چې و هغه دغه اوسنی آرډر نه و. په هغه وخت کې نړۍ په دریو برخو ویشلې وه، یو دارالاسلام و، بل دارالکفر و، بل کانټسټډ ایریا وه چې هغه ته دارالحرب ویل کېږي، چې په هغې کې د دواړو ترمنځ کشمکش رواني او د دریو واړو په اسلام کې خپل احکام و او د دغه تقسیم بندي په بنیاد باندې بیا د نور سیاسي احکام او بیا د اسلامي حکومت لپاره یوازینۍ خارجیه پالیسي چې وه هغه جهاد و. ته به ورځې چې هر وخت زور پیدا کړ. پیغمبر علیه السلام څنګه په مدینه کې حکومت جوړ کړ، فارس و روم داسې در واخله لکه روس او امریکا. د فارس و روم ته د رسمیت پیژندلو لپاره هیاتونه ور ونه لېږل، نه یې فارس و روم ته وروره د اقتصادي پروژو لپاره د دوستۍ پیغامونه ور ولېږل. اول کار یې دا وکړو چې وروره په آسونو باندې صحابه سپاره کړل، ربیع ابن عامر او پلانی او پلانی او عمرو بن العاص، او ورته ویل چې کاش مخ په مصر، کاش مخ په روم او کاش مخ په دغه په ایران په دغه وخت کې کوم ځای کې و، مدین فارس پاچا کوم ځای کې و. او هلته چې ولاړل پیغام یې مستقیما سټریټ فارورډ دا و چې اسلام راوړئ او که اسلام نه راوړئ نو جزیه راکئ، او که جزیه نه راکوئ جنګ ته راووځئ. دغه یې هغه ډېره د که چېرته رښتیا دوی وایي چې شریعت منوال نبوت غواړو، نو پیغمبر علیه السلام چې حکومت جوړ کړی هغه خو بیا پروژې نه دي کړي،
نه یې کوشتېپه جوړه کړې ده. ته ماته د پیغمبر اسلام په ژوند کې یوه کوشتېپه راوښیه. د هغه خو ټول کار دغه و چې دعوت یې کوو، ځکه د پیغمبرانو کار دغه شی دی چې دعوت پکې خلک به دین ته رابولي. او بیا پسې راولګېدل خلکو ته یې هغه ډېر واضحه پیغام یې ورکړو چې دغه درې حالته دي، په دې درېو اړو کې چې هر یو راسره منئ. نو تاسې خو اوس راغلاست وروره، ټول وخت مرګونه مو د اسلام په نامه او د نظام بدلولو په نامه وکړل. اوس نظام په ځای پاته ده، ټول قوانین په خپل ځای پاته دي، مامورین په خپل ځای پاته دي، تشکیلات په خپل ځای پاته دي، طرز العملونه په خپل ځای پاته دي، مالیات نه تنها داسې په خپل ځای پاته دي، مالیات یې پرې ور اضافه کړل، نور دې دغه حتی ځینې اړخونه دي لا نور هم پسې غیر اسلامي کړل. او ته راولاړ سوی ځان دې مصروف کړی ده په کوشتېپه او په شوکونو رنګولو او په اقتصادي پروژه. لکه دا خو تا کار نه و، ته خو وایې چې دا مباح کارونه دي، فرایض چې دي هغه د دین عملي کول دي، د شریعت عملي کول دي. نو له تا خو شریعت پاته ده، ته خو دلته په مباحو کارونو رالګېدلی، وخت ټول په مباح کار تېروې. نو د داعش د نظریې مطابق چې دي دوی ملامت دي ورته. هغه ورته وایي چې وروره که په چېرته د دنیا په مخکې ما دا خبره تشریح کړله چې جهاد چې دی دوه صورته لري، یا فرض عین دی او یا فرض کفایي دی. عین هغه وخت دی چې وروره په مسلمانانو باندې تعرض سوی، او که چېرته یوه لویس خاوره مسلمانانو د غیر مسلمانو په تصرف کې، په ټولو مسلمانانو دا فرض ده چې هلته ځان ورسوي کومک ته، په مالي لحاظ، په اخلاقي لحاظ، په عملي لحاظ. په عملي لحاظ که چېرته د هغې سیمې خلکو نه سوی کولی، بیا به دا څنګ ته سیمه ورځي، که هغوی هم نه سوی کولی بیا به دا ورپسې ورځي، او که ټولو نه سوی کولی بیا به ټول په ګډه ورځي، هلته به له هغو مسلمانانو سره درېږي. اوس د فلسطین په مسله کې ټول پوهېږي چې وروره د اسرایلو سره دا ټول مسلمانان راوټکوي هم نه ورسره کېږي، اسرایلو زور پرې زیات دی، او بیا نور مسلمانان ورځي نه. نو ته خو ځان ته شریعت مالک وایې، ته خو باید ورسې، ته به هلته جنګ وکړې. که تا دا بهانه یې چې زه فلسطین ته تلای نه سم، دا سیریې ته څنګه ولاړې؟ سیریه خو نیکسټ ډور ده له فلسطین سره، خو دغه فلسطین ده، نو سیریې ته ورسې یو ده سر تقریبا دا یو کرښه په منځ کې شته. بلکل بیا فلسطین هم پرېږده، دغه څنګ ته یې غور دي. دا اوس د هغوی په خلاف د چینایان دیني جګړه کوي. دیني جګړه دا معنی یو خدای چې اقتصادي جګړه یې چې وروره راځي تا هېواد نیسي او قانونو ته بندوي او غرونو ته بندوي او دا کوي. یو څوک راځي د تا په هېواد کې جوماتونه ړنګوي، یا مثلا په ماشومانو د خنزیر غوښې خوري، یا مثلا دغه دین په زور پرې باندې پرېږدي. دا خو بیا دیني جګړه شوه، دا خو بیا اقتصادي جګړه او یا سیاسي جګړه نه ده. نو دیني جګړه چې د یو مسلمان په دین باندې یو چا جنګ اعلان کړو، خو د ټولو مسلمانانو په دین جګړه اعلان و په قرار سره مطرف بخښنې سره دوه بخښې پکې راخیستې نورم. یو دا د مسلمانانو د تعلیم په حساب باندې تضعیفول دي یا ضعیفه کول دي که نه، چې ملا صاحب هیبت الله خو اوس هغه د افغانانو په خلاف باندې خو موږ تاسې وینو که نه چې دغه حالت یې راخیستی ده، او موږ پنجاب ته دغه کوي که نه، محتاج احتیاج کوي په هر بخش کې، او دغه فرار بخش یې راخیستی ده پکې چې له وطنه په افغانانو یې غږ کړی ده که نه، چې تاسې باید د دغه شي کې عکس العمل ښکاره کړي یا جهاد یا دغه ته جنګ ته راوځي د هیبت الله په مقابل کې. ځکه چې یو څوک چې لوستی درنه وځي یا مجبوره یې چې یو چا احتیاج و محتاج شي که نه، یو چا نه به مرسته غواړي په یو حالت کې. په دې کې موږ یغه د پاکستان په مقابل کې خو مخکې له جهاد اعلان کړی و که نه، او پاکستان ته هغه کفري ملک وایي، هغه وایي چې دا د دې قانون هر شی چې کفري دي. نو موږ د کفر له لاس لاندې کوي ملا هیبت الله، دا یو. او بل دغه مالی بخش یې راخیستی ول، د مرستو بخش یې راخیستی ول، دغه د غور د مسلمانانو یې راخیستي ول چې غور مسلمانان د چین لخوا ډېر ځورول کېږي، ته جنسي حسابونه په دغه پکې راخیستي ول، مثلا د ښځو تناسل یا چې ډېر حسابونه پکې راخیستي ول چې دې ته احتیاج یا محتاجه کوي چې دوی حتمي هغه دین پرېږدي که نه، اسلام پرېږدي. نو ملا هیبت الله یې ښودلی و چې دا باغي اوس راولاړ سوی، له هغو سره د مالي مرستې کوي که نه، لکه د کوم شیان یې ښودلي ول چې په افغانستان کې دوی هغه دغه د خپلو شخصي منافعو لپاره قراردادونه ورسره کوي که نه، د هغو د مسلمانانو په مقابل کې دغه چینایانو سره کومک کوي.
او هغه یې په مقابل کې تقویه کوي. نو ما په خپل فکر کې څه ولیدل دوی په حق دي که قرار سه نه د هغه په دوی د البته د مروج فقهي په بنیاد باندې خو هغوی پې باندې قوي د هغوی استدلال پې قوي ده. داسې دوی نوي اجتهادات کوي اوس خو دوی لګیا دي درګرد ټول احکام ځان ته له سره لیکي یعنې عجیبه عجیبه استدلالونه کوي. البته خلک خو ورباندې پوهېږي. یا بله ورځ د کندهار کې یو کلیپ راوتلی و تاسې به هم حتما اورېدلی او په کندهار کې یو دغه ده بدلمنې ښځه ده دغه کاروبار کوي د بدلمنۍ کاروبار کوي. ما خپل نشر کړی یم په دغه باندې بلکل په هغه کلیپ کې وایي خپل کلاینټ ته وایي بېغمه اوسه دوی ته امریکایانو ویلي دي پر موږ به کار نه لري وایي پر موږ کار نه لري. نو خبره دا ده چې اوس دا خبره هلته عامه ده چې امریکایانو دوی ته ویلي دي چې په حدود به نه تطبیقوئ او دا بعضې کارونه به نه کوئ. نو په دغو مسایلو کې هغه دي. نه پوهیم ته مې اصلي خبره څه کوله، اصلي خبره یې رسوله